السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاتہ. حامد و مسلم وبعد. یو محترم ورور پښتنه کړی د چیر یو گیم د پبجی د کسباله نومې نه او دغه باره کې مې مولانا اوریدلی چې په دې خزه په تلاقی کې جناب محترم د دې پبجی گیم په باره کې علما او مختلفي فتوی صادري کړي دي. بعضی ملایان ما د سی واوریدل چې غیر اختیام ویلو چې به دې باندې څوک ګوري خزه په تلاقی او سړی په کافر کیږي. بیا مې کراچي علما په وکتل چې ویلي کل ور باندې کړي دی ویل چې نه دا ګناه خدا خو سړی کافر کیږي نه. بیا یو مولا مې وکړه هغه په ډېر ښه تحقیق کړی و. هغه لیکلي چې مخکې په دې پبجي گیم کې مسله دا وه چې په دې کې د کعبې په شکل باندې یوه کمره وه او په هغې به دې ډزې پکې کولې، بیا به هغې سره به مرمۍ درکولې او کساګانې به دې ډېرې کېدلې. دا دغسې څه کیسه یي، څه پکې سایي او څه پکې اسلحه سړي ته ورکوي او ډزې پکې زیاتېږي. نو که بالفرض هغه زوړ پبجي گیم چې هغې کې کعبې په شکل کې کمرې باندې ډزې کولې او یا بوت ته پکې سجده یي وای، دې کې غټ بوت راځي مستقل به هغې ته سجده کوي. ما د پوښتنې په خپله باندې د هلکانو نه کړي څوک چې دا پبجي گیم کوي یا چا کړی به ما ور سره خبره کړې ده. نو که بالفرض دا مسله پکې وي چې یاره کعبې باندې ډزې وي او یا بوت ته پکې سجده یو سړی بالکل بې اختیاره ښه مسلمان مختار سړی دی او دی هلته بوت ته پکې سجدې کوي، بیا خطرناکه خبره ده، بیا خو یقینا ډېره خطرناکه خبره ده. خو که بالفرض دا د بوت والا مسله پکې نه وي، بیا چا ماته ویلی اوس پکې دا مسله نشته، نو که بیا دا د بوت والا مسله پکې نه وي نو بیا ګناه ده، ځکه د وخت ضیاع ده. ګناه نه خو هیڅ کله خالی نه دی، ګناه خو په هر صورت ده. نو بیا ګناه ده خو دومره ده چې ښځه طلاقېدل پکې بیا ځکه نشته چې دغه پکې بیا نشته، د شرک مسله پکې بیا نه راځي یا په کعبه پکې ډزې نه راځي. نو د دې وجې نه بیا د ښځې طلاقېدل یا کفر مسله به پکې نه وي. خو ګناه نه خو خالی په هیڅ صورت ځکه نه دی چې وخت ضایع کول دي. ډېر ځلې منځونه خلکو نه پې قضا کېږي، ډېر ځلې د شپې ورته ناوخته پورې ناست دي، بیا سهار نه پاڅېږي. نو ګناه نه خو خالي په هیڅ صورت باندې ده، ځکه رسول الله فرمایي کل لعب بني آدم حرام الا من ثلاث. هر لوبه د مسلمان چې بې ضرورت یې کوي دا حرامه ده. درې لوبې داسې دي چې هغه حلالې دي، هغې کې سباحت دی، د لامبو مامبو ده او منډې وهل دي او دغه څیزونه دي. دا ځکه چې سړی جهاد ته پکې تیاری کوي او نوره ټیک خبره نه ده چې هر څنګه یې د کراهت نه خالي نه دی. السلام علیکم ورحمت